نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي اليماني البخاري متعنا الله بعلومه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. محترم معزز علماء کرام او د الله د عظیم د دین په نسبت باندې جمع شو مسلمانانو ورونو، همدارنګه د دې بچیانو د ختم په نسبت جمع شو پرده نشینو بچیانو خويندو میندو، لوی د سعادت او د خوشاله موقع ده چې زمنګ محترم علماء او تاسو په دې کلی کې دینی خدمات شروع کړې دي او تاسو د بچوي تربیت وکړو د کافی زمانه او د کافی خواره نه بعد چې هغه ته عربي او خولې شولا ګرامر او خولې شو فقه او اصول فقه دا مختلف علوم باندې دوی عبور حاصل کو او آخری دوی د خپل پیغمبر احادیث مبارکه او ته ورسېدلو په دې کال دوی احادیث هم ولوستلو آخری اختتامی پروګرام او حدیث کې مونږ تاسو جمع شو. الله دا سعادت زمونږ تاسو د پاره په حقيقي سعادتونو بدل کی. الله دې په خپل دربار قبول او منظور کړي. محترم د احادیث مبارکه چې کوم مخې ته پراته دي دا عام خبرې نه دي، دا عام کتابونه نه دي، بلکې دا ډېرې مبارکه خبرې دي او د مبارکه خلې نه راوتې دي او دا قدرمن خبرې دي، قدرمن کتابونه دي. دا هغه چانه تپوس کوه چې چا سره د دې قدرو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شاګردان صحابه او صحابیات د پیغمبر علیه السلام د یوې خبرې د یوې ادا هغوی دومره قدر کو چې په ژوند باندې د هغې پرې ښودل او د هغې تغییر د برداشت تصور هم نشو کېدلی. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په یو سفر باندې روان دی. یو ماشومه د پیغمبر علیه السلام سره په دې سفر باندې په اوخ باندې سواره ده. د حدیث تحقیق په خپل ځای باندې دی، خو یو ټکی کې مقصد ته رسو. یو ځای باندې دوی خپل دمه کوله، پړاو واړو
دغه ماشومه چې د اوخ نه کوزه شوله هغه وخت ته رسېدلې ده، بالغه شوې ده او بعضې د اوخ پالان په وینه ککړ شوی دی. نو دا وشرمېدله، حیا د وجې نه یو سیټ ته ودرېدله. پیغمبر علیه السلام ترنه تپوس وکړو لعلک نفستی، معلومیږي چې ستاسو تکلیف شروع شوی دی. پیغمبر علیه السلام به حیثیت پلار هر امتی د پاره که نارینه او که زنانه معلم دی. ورته به په اوبو کې مالګه واچوه، دا ځای صفا که چې واپس سفر شروع کېږي نو خپلې سورلۍ ته راشه. نبی کریم علیه السلام په دې موقع باندې هغې ته ارشاد وفرمایو چې په اوبو کې مالګه واچوه. وجه دا ده چې د وینې یوه راټۍ او د هغې څه بازیبین هم پیدا کېږي، مالګې سره دا راټه او داسې څیزونه ختمیږي. نو بیا په اوبو کې مالګه واچوه، دا ځای پې وینځه او بیا راشه. پیغمبر علیه السلام د دې موقع مناسبت او د وخت په تقاضا خبره د زنانه ته وکړه، لیکن د پیغمبر علیه السلام د دې وینا قدر د دې زنانه سره داسې و چې هغه به همیشه دپاره په کومو اوبو چې کپړې وینځلې نو مالګه به یې پکې اچېله. ما ته پیغمبر علیه السلام ویلو چې په مالګه په اوبو کې واچوه، ان تر دې چې وفات کېږي نو وصیت کوي چې په کوم اوبو ماله غسل را کوئ نو په دې کې مالګه واچوئ، بیا ماله پې غسل را کوي. پیغمبر علیه السلام ما ته پلان کې موقع باندې ویلي چې په دې اوبو کې مالګه واچوه. چې د یوې خبرې داسې دی سره قدر و. زنانه به جمعات ته د پیغمبر علیه السلام وخت کې راتلی، سړي راتلل، اوس هم سمنه نشته. خو که دا مسلمانان د سړي هغه مقدار باندې شي چې کم د پیغمبر علیه السلام په وخت کې مسلمانان او منځګزارو، نو طریقه به دا وه چې اذان به وشو، سړي به فی الحال جومات ته رالل، بیا په لارو په کوڅو کې په دکان او پټي او په کور کې به سړي نه و. زنانو به انتظار کو 8 منټه کې چې سړي جومات ته جمع شي. جو مخکینو صفونو کې به بالکل کلک کلک صفونه صف بندۍ سره مسلمانان کېناستل. 8 منټه وروسته به زنانه شروع شوې، اخري صفونو کې به زنانه کېناستې، بیا به وروستو سړي نه و چې راشي. او چې کله به پیغمبر علیه السلام مونځ وکړو نو سړو به په خپل ځای باندې یو څو منټه انتظار کو چې زنانه خوري شي، بیا به سړي خورېدل. دا طریقه وه. که اوس هم دا مسلمانان داسې عمل شروع کړي نو په ښځو هېڅ پابندي نشته. خو چې موږ خپل ماحول ته وګورو نو اذان وشي، دا جومات په ګیټ باندې دکاندار خپله دکانداري کوي خو جومات ته نه راځي، بلکې همدقسې د جومات په ګیټ ولاړ یو ګپ لګوو، بیټکونو کې ناست یو خپل ګپې شپې لګوو، خو جومات ته راتګ راته ګران ښکاري. چې هر کله زما استاد دا پوزیشن دی نو په دې ماحول کې زنانه څنګه جومات ته راشي؟ نو عرض مو دا کو چې زنانه به جومات ته راتلې. پیغمبر علیه السلام یو موقع وفرمیل که تاسو د یوه دروازه زنانو دپاره پرېږدئ او خاص شي چې په دې باندې زنانه جومات ته راځي نو بهتره به. اوس مقصد د پیغمبر علیه السلام خو دا چې د مانځه ټیم وي نو سړي دې په دې دروازه نه راځي، په دې زنانه به راځي. لیکن عبدالله ابن عمر صاحب تر مرګه پورې نه د مانځه په ټیم او نه د مانځه نه رستو نه په بل ټیم په هغه دروازه به عبدالله ابن عمر صاحب قدم نه دی ایښی. ورنه مسله خو دا وه چې زنانه مانځه ته راځي نو په دې ګیټ تاسو مه راځئ چې د زنانو سره خلطوالی نه وي. اوس دا ټیم خو د مونځ نه دی، په ساخ کې په غرمه کې یو سړی په دې دروازه راځي نو هېڅ پابندي نشته. خو عبدالله ابن عمر صاحب نه د مانځه په وخت کې او نه بغیر د مانځه نه تر مرګه په دغه دروازه به قدم نه دی ایښی. ولی پیغمبر علیه السلام فرمایلی چې دا دروازه که تاسو زنانو ته پرېږدئ. د پیغمبر د خبرې داسې قدر و د دې حضراتو سره. پیغمبر علیه السلام یو ځل بیان کو
څه حضرات داسې مخې ته ولاړ دي. نو ورته او فرمایل کینئ. نبی علیہ السلام دوی ته او فرمایل تاسو کینئ. په دې موقع باندې عبدالله ابن مسعود صاحب جومات ته راننوت او پیزار ځای کې را روان دی. وی چې نبی علیہ السلام او فرمایل کینئ، عبدالله صاحب اقا پیزار ځای کې په خپل پیزار په دې خاورو کېناسته. بیا ورته پیغمبر علیہ السلام عبدالله تا ته ویم ته مخکې راشه دې نورو ته ویم. هغه سره د پیغمبر علیہ السلام د دې وینا قدر چې وی کینئ جو بس بیا قدم اجازه نه ورکوي، هغه خاورو باندې پیزار باندې کېناست. داسې د پیغمبر علیہ السلام د ملګرو ژوند اوږد داستان دی په دې باب باندې. دا مش نمونه خروار مو خبره ذکر کوله چې احادیث عام خبرې نه دي، دا ډېر قدرمنې خبرې دي، چې دا د قدر خبرې دي، ډېرې د عظمت والا. امام مالک رحمه الله به د احادیثو درس ته راتنو، غسل به وکړه، بیا به نوې کپړې واچولې، بیا به خوشبویي ولګوله، بیا به رالی د پیغمبر علیہ السلام روضې مبارکې څنګ جومات کې خپل ځای ډېر په عاجزۍ باندې داسې په قلار باندې به مسند د احادیثو ته کېناستو، احادیث به بیانول شروع کړه. خو دومره په ادب به خبره کوله چې د اواز مې اوچت نشي په څنګ کې د نبی علیہ السلام روضه مبارکه ده. یو ځل احادیث درس کول نو په دې منځ کې رنگ بدلیږي، شاګرد ورته ګوري د هغه رنګ داسې بدلیږي. چې کله درس بس شو شاګرد ترې نه تپوس وکړو استاد تاسو درس کوو په دې منځ کې بس تاسو رنګ بدلېدو؟ وی ته راشه دا شا مې وګوره چې هغه دا لمن د شانه اوچته کړه، په شا باندې لړم ناست دی او 14 ځای چیچلی دی. نو چې لړم به دی اوچې چټک به ورکړو نو دا به رنګ بدل شو. نو شاګرد ورته وایي استاد جي خو مخکې به دې خبره کړې وه چې موږ دا لړم مړ کړی و، تاسو یې دومره تکلیف کړی. وی څنګه مې ویلي احادیثو ته ناستو ما د پیغمبر علیہ السلام احادیث مې پړاول، نو ما څنګه ویلي وی نو دا راله حیا راتله چې ما دا ویلي زه لړم اوچې چلم. جس تاسو بچیانې په داسې لوی نعمت باندې پایز شولې. ښکلي احادیث د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د یو ولوستل. بیا الکانو ته تعلیم ورکول احادیث و غیره خول په خپل ځای باندې یو لوی خدمت دی، خو د جینکو تعلیم او جینکو ته علم ورکول، د هغوی تربیت او هغه عالمه ګرځول د ډېر لوی او ګران خدمت دی. تاسو خپل ځان سره سوچ وکوئ. یو سړی غواړي چې زه خپل بچی باندې علم حاصلوم، په خپل کلي علاقه کې نه نو یره چې زه خیر دی چارسدې ته به ولېږم، مردان ته به ولېږم، پېښور ته به ولېږم. خو که ته په خپل بچی باندې علم حاصلول غواړي نو ښکاره ده چې بچی خو سفر نشي کولی. اول هغې دپاره داسې ځای مناسب برابرېدل مشکل دي. که بالفرض دا ټولې مسلې برابر شي، یره جی مردان کې او یا په پنډه او لاهور کې داسې مدرسه ده چې ډېر ښه مدرسه ده او ډېر تحفظ دی د بچیانو، دا ته چې خپله بچی هلته بوځي نو تو اندازه ولګوه ستا به څونه خرچه په دې راځي، ستا به څونه وقت په دې لګي. بیا دا بچی ته هلته مدرسې ته ورسوله، داخله دې کړه. زم یو پلار یم او تاسو هم پلرونه یې. هر پلار سره د اولاد د ژوند سوچ وي، یره چې دا بچی مې په لاهور کې دا پنډه کې دا اوږې به یې که نه، ډوډۍ به یې څنګه یي، خوراک به یې څنګه یي، شپه به یې څنګه یي، یره چې بیماره چېرته نه شي. که دا ټولې مسلې بل طرف ته حل شي نو هر پلار سره دا سوچ وي چې بچی مې مسافره ده، هسې نه چې په لمن مې داغ ولګېږي. دا ټول سوچونه فکرونه د هر پلار سره وي. دا تمام ستا سوچ فکر غم دا پریشانیانې دی علماو ختم کړي او ستا په محله او په کلي کې تا ته د ماشومانو د جینکو مدرسه کولاو کړه. سهار ستا بچی په کور کې چې خوراک او چې اوس کی
بیا راشي مدرسې ته یو څو ګنټې سبق ووي ماسپښین بیا خپل کور ته لاړه شي پلارم ګوري مورم ګوري د مور او د پلار په مخ کې هغه خپل ژوند تیری ستا په مخ کې هغه زندگی تیری ستا په مخ کې په خپل کټ بستره اوده کیږي او په اسانه باندې علم حاصلوي ستا د تمام تاوان ستا د وقت بربادېدل ستا مالی تاوانونه ستا ذهنی پریشانیانې دا تمامې د علماو برداشت کړي تاله په خپل کور کې عالم لور درکړه تا سره د دې عالم څه قدر دی چې دې عالم تا سره کم احسان وکړو دا ټولې پریشانۍ ستا ختمې کړې دا تصور او سوچونه فکرونه یې دله ختم کړل او په خپل کور کې تا ته عالم لور جوړه کړه که تاسو د دې علماو خپې ښکولې کوي نو د هغې حق نشئ ادا کولی څونه غمونو خلاص کړي جی دا پیټه دوی برداشت کو او ستا بچی هغه عالم کړه دا خو دغه علما دي دا خو اسلام او دین دی چې نن موته په خپل اولاد باندې خوشحاله یو نن موته خپل بچی د حافظ په شکل د قاری په شکل د عالم په شکل او د عالم په شکل باندې هغه اینو او د هغې قدر کو او شفقت پې کو دا زما ستا احسان نه دی ښه دا د دې اسلام او د رحمت للعالمین د پیغمبر دا تعلیم دی لګرې وس مخکې لاړ شو اسلام نه وړاندې جی پلرونه وو بچیان وو لوریانې وې پلارم موجود دی بچیم لوریانې وې خو دغه انسانانو د خپل اولاد سره څه معامله کوله قرآن مقدسه مختصر حال ذکر کوي وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ الله فرمایي که بچا ته زیری ورکړی شو ستا لور وشوله نو د خفګان نه به مخ تور شو داسې به خپو ښه زما لور وشوله مخ به تور شه د غم نه بیا بچا ته مخامخ نه راته پټېده به اسې نه چې څوک راته زیری راکړي لکه لور دې شوې دا به ورته شرم ښکاره کېدو او د ځان سره به دا سوچ کوو چې اوس د دې لور په شان کې څه فیصله وکړم ایمسکه علی هون ام یدسوه فی التراب په خاورو کې جمدی خخه کم او که نه وی ساتم خو ذلیله ژوند وله ورکم نه چا به جمدی خخه کړه او چې ډېر مهربانه پلار به و نو دا ماشومه به یې وساتله خو دا نه چې ګینې د هغه بچی ده او څه قدر یې دی بس صرف د یو زناور په شانته په کور کې څه ټوکړه خوړلې یا نه خوړلې چې 6 کاله 7 کاله عمر ته به ورسېدله بیا به وله لوړ لرګی پیدا که اوښ به وله ورکو دا په صحرا کې ساته او زما احسان منه چې ما ته وجلې نه او د دې ماشومې عمر به چې څومره سیوا کیږي چې 8 کاله شو 9 کاله شو داسې به ورته اوښان سیوا کول که دې ماشومې ته کم ساس کې اوبه په دې صحرا کې میلاویږي جو ښه ده که نه میلاویږي جو دا به تنده په تندې ګرځي کمه دانه کجوره او نوڼۍ ډوډۍ ورته میلاویږي که نه ناره ګرځي خو بیا هم د پلار شکر ادا کوي چې وجلې نیمه دا د پلرونو معامله وخه الله دنیا ته رحمت للعالمین پیغمبر راولېږو الله خپل شریعت راولېږه قرآن مقدسه یې نازل کو انسانانو ته اعلان وکړو یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی تمام انسانانو واورئ که څنګه پلار قدرمند دی نو ګوره مورم قدرمنه ده که د پلار نه پیدا یې جو د مور نم پیدا یې که د زوی قدرمند دی نو لور دیم قدرمنه ده که د زوی ستا نه پیدا دی او ستا د بدن ټوکړه ده دا لور ام ستا نه پیدا ده ستا د بدن ټوکړه ده یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکورا او یزوجهم ذکرانا و اناثا الله وی زما تقسیم دی چاته لوریان ورکم چاته الکان ورکم چاته الکان او جینکې دواړه برغې ورکم د لور قدر شریعت اوخو
بیا د زنانو د بچیانو چې کوم حقوق دی یو لوی باب دی، خو وقت د هغې فرصت نه ورکوي. نن چې ما ته په د خپلو بچیانو خفه کیږو او ته د 6 کالو لور دې دپاره نه لیږي چې دا بار ګیټ بند کړي، و هسې نه ګوره ماښام دی چې ویریږي. ته د 6 کالو د 8 کالو بچی او بچی سکول تم داسې یوازې نه لیږي، هسې نه تندکو خوري پرې به وځي، ګاړی به ووي، خوږ به شي، زخمی به شي. کاکاجي ته ورسه لاړ شه، دا ماشومه ده، دا ماشوم سکول مدرسې ته ورسوه. لالاجي ته ورسره لاړ شه چې دا سکول مدرسې ته ورسې. نن چې ما ته په د خپلو بچو خفه کیږو، د هغوی د تعلیم او په د هر حال باندې موږ د هغوی خیال ساتو، دا ستا احسان نه دی، ستا د پلاروالی احسان نه دی، دا د اسلام او د رحمت للعالمین پیغمبر سبق او شفقت دی چې ما ته یې لاره کړی دی. ورنه پخوا هم پلرونه وو، پخوا هم دغه بچیانې وي، خلکو ورسره څه معامله کوله. نن ستا دغه بچی ده چې هغه ستا شفقت مدرسې ته راوسته او عالمه شوله. جی دا بچیانې فارغې شي، عالمه ته کور ته بوځي، دی له پلار راغلی، دی له مور راغلی، نه مور پلار تاسو خوشحاله شئ چې ته خپله بچی عالمه کور ته بوځي. دا عامه بچی او عامه لور او زنانه نه ده. سنن ابو داود کې نبی کریم علیه السلام نه حدیث نقل دی. پیغمبر علیه السلام فرمایلی من کانت له انسا، چاله الله لور ورکی، لور الله چاته ورکی خو لم یعدها، دا لور قتل نکی، نه خخه کی، نه مړه کی، نه قتل حکمی چې د علم نه محرومه نکی، دین ورته وخایي. ولم یهینها، سپکه مته ونه ګوري، الله لورم تارا کړی ده، زویم تارا کړی ده. ولم یؤثر ولده علیها، زوی له په دې لور باندې ترجیح هم ورنکې. یو مسلمان لور ده او دا 3 صفتونه پکې رال، بچی دی قتل نکړه، علم نه دی محرومه نکړه، زوی له دی ترجیح پې ور نکړه، او دا لور دی سپکه نه ده ګڼلې. څنګه چې دغه مسلمانانو د خپلې بچیانې مدرسې ته راولېږلې، پته لګي چې څنګه په زوی تعلیم کوي، په دې لورې تعلیم وکړو. څنګه چې د زوی قدر کوي، داسې د لور هم قدر وکړو. دې لور ته سپک ونه کتل، نن هغه عالمه ده. پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایلی دی مور او پلار ته به الله د دې په عوض کې جنت ورکړي. نن د دې عالم پلار کور ته روان دی، په دې خوشحالی باندې بچی کور ته بوزه چې الله ماله جنت را کوي، زما لور عالمه شوله. مور همت کړی دی، دا بچی مدرسې ته فارغه کړه. دې کوی شول چې دا بچی د مور خدمت وکړي، کپړې وینځلی شي، ځای جارو کوی شي، لوښي لرګي صفا کوی شي، د کور بل خدمت کوی شي. خو مور دا تمام پیټه په خپل سر باندې واغستو. خیر دی بچی، زه به دا کوم، زه به زه جارو کوم، کټوې به زه پخوم، لوښي لرګي به زه صفا کوم، ډوډۍ به خیر دی زه پخوم، خو بچی علم وکړه. نو مور تا همت وکړو، دا بچی د مدرسې ته فارغه کړه، نن د هغه عالمه کړه، عالمه لور کور ته بوځي. نو په دې زیري ځان سره بوځه چې زما لور عالمه شوه، الله به د دې په عوض کې ماله جنت راکوي. دا خوشحالی سره خپله بچی بوځه چې دا د سعادت موقع دي. کمې بچیانې فارغې شوې، څوک به کال له فارغېږي، دوی ته به دا وویم د الله نه ویارېږئ. تاسو باندې الله ډېر لوی احسان وکړو، خپل لوی چې کوم دی نعمت د علم تاسو له درک، د عزت د علم لپټه نن ستا په سریږي، د عزت او د علم نن ستا فراغت حاصلیږي. دی علماو خو دا ډېر لوی عزت ستاسو په سر کې، خو د الله نه ویریږئ، د خپلو استازانو امانت برباد نه کوي، د استازانو دا سپین پټکی برباد نه کوي. خلک علم پیژني محترم، او دا زما او ستا په شکل پیژني. عالم ښه ژوند تیری، خلک وی علم ښه شی دی. خدا مکه که عالم ژوند ښه نه، د عالم په وجه خلک علم ته بد ګوري. بیا نو که ستاسو کردار ټیکو، ګرد و نوا مسلمانان به دا بچی مدرسو ته راولي، ګوره د پلانکي لور عالمه ده،
څومره ښایسته ژوند تیری دا اخلاقیاتو د معاشرې د مور او پلار سره د رشتې سره عبادات د خاوند سره د خواښې اسخر سره دا ټول ژوند یې ښایسته دی نو بل مسلمان هم غواړي چې زما بچی عالم شي او کدا خدا مکه تاسو داسې څه نازیبا حرکتونه ستاسو نه راشي چې خلک به د کپړې ساري د عالم څنګه کپړې کړي دي ستر به د ساري د عالم څنګه پرده کوي اخلاقیات به د ساري د عالم څنګه ژوند تیری نو کم ځای کې خدا مکه خطا شوی نو خلک به تمام علم ته بیا غلط نسبت کوي مدرسو ته به غلط نسبت کوي علماو ته به غلط نسبت کوي ستاسو په وجه باندې به په مدرسو داغ ولګیږي قیامت کې به د الله مخ کې ګوره جواب ورکې تاسو صرف فارغ شوي دونه مضبوط علم ستاسو نشته دا تمام مسئلې مخې ته زمونږ راځي جنې فارغ شي ناشنا ناشنا فتوی د ځان نه ورکوي ستا دومره علم نشته کم ټکي باندې پوهیږي جو ټیک ده نه پوهیږي د خپلو استادانو سره د مشرانو علماو نه په تپوس باندې بیا جواب کوه دا مونږ ته وګوري زندگی تیره شوله اوس هم بعضې کله داسې مسایل راشي په هغې زمونږ شرح صدر نه جواب نه کوو یره چې کتاب به وګورو یا تو ټیم راکه موږ به د نورو علماو سره رابطه وکړو یا ډایرکټ ورته وو یره چې دې مسله باندې نه پوهېږم لاړ شه دا تا سره رابطه وکړه دا زما دپاره سعار او شرم خو نه دی سره د دې نه چې د طالبې زمانه یو طرف ته الحمدلله یو کم 13 کاله ما درس وکړو نو 12 کاله مې طالبیم کړی دا یو کم 13 کاله 29 سال زما د درس وشول اوس هم د مسلې تپوس که په مسله پوهیږو چې جواب ورکو چې نه پوهیږو دروغ ولې وایو امام مالک رحمه الله په شان کې مختلف مسائل 36 مسائل نقل دي تپوس ته نه کېږي ویلا درې زه نه پوهېږم یو سړی د ډېر لرې نه راغلی ډېر مزل یې وکړو د مسلې دپاره امام مالک رحمه الله نه تپوس وکړو د مسلې هغه ورته وایي چې زه نه پوهېږم په مسله وی څنګه نه پوهېږي دا خو ته لوی عالم یې ما دونه مزل کړی دی او ته ماله جواب نه راکې نو څه وکړم بس وایي نه پوهېږم که ما نه دا خلک تپوس وکړي امام مالک ته تللی وي نو څه جواب یې کوي دقه سې ورته وایي چې مالک وی زه نه پوهېږم دقه سې ورته ووایه د صحابو داسې مختلف واقعات راغلي دي نو عرض مې دې بچیانو ته دا کو تاسو فارغ شوئ د خپل لباس د خپل ژوند د خپل اخلاقیاتو دارنګې دینی مسایلو کې احتیاط دا ټولې مسلې زنګ مخې ته راشي ناشنا ناشنا فتوی جي نه کې ورکوي فارغه شوې د عالمه د جي داسې فتوی ورکړې ده پرون چې کوم دی 4-5 مسایل داسې چې کوم دی ما ته راوړی شول تمامې غلطې مسلې جواب کړی و دغه جینکو غلط جواب یې کړی و چې کوم دی نو غلط جوابونه مه کوئ نو بهر کې اب عرض مدعا کو تاسو باندې الله احسان وکړو د دې علم قدر کوئ د دې چې کوم دی خیال ساتئ د ژوند الله دې تاسو ته او موږ ته په دې عمل نصیب کړي محترمو احادیثو کې ډېر کتابونه لیکلی شوي دي په دې کې مختلف انواع دي دا کتابونه د احادیثو داسې نه چې ګینې کیف متفقه صرف احادیث را جمع کړي وي محدثینو د هغې خپل اصطلاحات وي بیا دا بیلې بیلې نوعې وي هره نوعه کې بیا احادیث لیکلی شوي زما د قاصر ذهن چې ما څونه را جمع کړي دي نو 38 انواع ما ته معلوم دي چې 38 انواع دي اصول حدیث باندې یو مختصر کتاب مو لیکلی دی هغه مختصر کتاب کې چې دا کم اصول احادیث دی او دا انواع دي نو په هغه کې ما 38 انواع زما قاصر علم ما جمع کړي کیدای شي دې نه نور انواع وي بیا دغه 38 انواعو کې هر نوعه کې بلا کتابونه لیکلی شوي دي چې دې ته جامع وی نه دا جامع خپله اصطلاح ده دې ته مسانید وی د هغې خپله اصطلاح ده دې ته معجم وی د هغې خپله اصطلاح ده داسې اصطلاحات دي 38 بیا په دې هر یو کې داسې کتابونه لیکلی شوي دي په سوونه کتابونه موږ چند کتابونه صرف طلباو ته او طالباتو ته درس کوو دا چند کتابونه چې کم درس کیږي په دې کې بیا خاص کر
صحیح بخاری ته چې الله کم عظمت او قدر ورکړی دی نو دا تقریبا بل کتاب دپاره نشته. بیا زما خپل دا اختراع ده، زما خپل، ځکه چې ما کتاب کې چرته نه دی لیدلی چې دی مصنف امام بخاری رحمه الله تعالی او داغه د کتاب صحیح بخاری ته چې کم عظمت حاصل دی، زما د خپل قاصر علم برابر دا سړی په ادب باندې د مرتبه ته رسیدلی دی. ځکه چې یو سړی په یو پن کې کتاب لیکي نو لازماً به ته هغه تمام احوال ګوري. دا 10 مصنفین دغه احوال ما لیکلي دي، بخاری حالات د بل دغه د کتابونو احوال. څومره خواري چې امام بخاری کړی دا، د دې خوارۍ نه مسلم او ابو داود او ترمذی څخه کم نه دي، د دې خوارۍ نه بل محدث کم نه دی. اور محدث انتهایی مهنت کړی دی. البته امام بخاری چې د احادیثو کم ادب کړی دی، دا ادب بیا ماته بل محدث داسې نه دی معلوم چې دا صاحب روانیږي جزی حرم مقدس ته، او په حرم مقدس کې چې کم دی د عنوانات ذکر کوي، تراجم ذکر کوي. نو دا حرم ته سفر وکړي شي، دا تراجم منعقد شول، بیا د خپل تراجم په ترخ کې نیسي او مختلفو ملکونو سفر کوي. او چې بیا یو حدیث کتاب کې لیکي نو زی غسل ورته وکي، 2 رکعاته نفل وکي، استخاره ورته وکي، بیا دا حدیث په کتاب کې ولیکي. په دې شکل دا احادیث را جمع کړل، بیا لاړو مدینه منورې ته، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د روضې مبارکې په څنګ کې ریاض الجنت کې کېناستو او دا کم لیکل چې کړي مسوده د مبیضې ته راواړوله. دا خدمت په دې انداز او په دې ادب باندې واحد امام بخاری دی چې داسې کړي، بل محدث ماته داسې نه دی معلوم چې هغه د احادیثو دومره ادب کړی. نو زما خپل اختراع دا ده چې را د امام بخاری د احادیثو ادب د کتاب دی مرتبه ته رسولې دی چې په مخ د ځمکه د قرآن نه وروسته ویلی شي اصح کتاب دا بخاری ده. ورنه که نفس مهنت او مجاهده او مشقت واغستی شي نو څونه کوششونه او مهنتونه چې امام بخاری کړي داسې نور هم کړي دي. نورو چې څونه مهنت کړی دی ډېر دنه کم نه دی، خو په کم انداز چې د ادب ساتلې بیا نور محدثین په داسې انداز ماته بل نه دی معلوم. دی ادب داغه کتاب دی مرتبه ته رسولی دی چې زمونږ علما طالبان کتابونه اوی سبقونه انتها ته ورسوي. آخري چې فارغو نو شروع کو د بخاری د کتاب نه، او چې اخیره کې اختتامی دعا کو نو د بخاری په هر حدیث باندې کو. د لپاره الله دا عظمت ورکړی دی. امام بخاری په خپل صحیح بخاری کې 83 د کتابونو عنوانات ذکر کړي دي، خدا هندي نسخو کې، ځکه بعضې نور نسخو کې بیا فرق دی. د ریاض نسخه چې راوالی په هغه کې بیا د کتابونو عنوانات زیات دي. خدا چې پاکستان کې کومه بخاری درس کیږي، هندوستان کې کومه بخاری درس کیږي، دا هندي نسخه ورته وایي. نو په دې کې 83 د کتابونو عنوانات دي، او په دې 83 کتابونو کې 3866 بابونه امام بخاری ذکر کړي دي، او 3866 بابونو کې 9080 احادیث امام بخاری ذکر کړي دي. آخری کتاب دې ذکر کړي کتاب الرد علی الجهمیه وغیرهم. نو داسې مسائل په دې کې د عقایدو بیان کوي، دا د محدثینو طریقې. اوله کې دوی اعمال ذکر کی، معاملات ذکر کی، اخیره کې بیا عقاید ذکر کی، صحیح عقیده بیانول. تمام محدثین اخیره کې صحیح عقیدې متعلق تذکره کوي. امام بخاری هم ذکر کړي بلم، خو په دې باب کې بیا منفرد کتاب هغه بیا ابو داود دی. عقیدې لحاظ باندې چې څنګه بیان ابو داود کړی دی نو بیا بل کتاب داسې بیان نه دی کړی، دا بیا منفرد دی. ځکه که بخاری دی او که بل دی دا فضایل ذکر کوي، خو ابو داود فضایل نه ذکر کوي، هغه مراتب ذکر کوي. بیا په دې باب کې ابو داود نه طرز د نور نه بل شان دی. نو دی په فرق و باطلو باندې رد کوي. په آخره کې نو رد د جهمیه وغیرهم. په دې کې ابوابو کې بیا وړاندې په دې باب کې او حدیث کې دی رد په
د امام احمد ابن حنبل رحمه الله متبعین باندې کوي. زمونږ د شریعت یو مسله ده چې قرآن کریم دا مخلوق دی او که دا غیر مخلوق دی. داسې یوه مسله پیدا شوله په هغه زمانه کې، دا د معرکة الآراء مسله وګرځېدله او اهل باطل او اهل زیغ هغوی قول کوو چې قرآن مخلوق دی. د دغه باطلو خلکو دومره چرچه راله چې حکومت هم د دوی شو. کم چې اهل حق علماو هغوی ته تکلیفونه او عذابونه او سختې ورکولې. په دې وخت کې د مسلمانانو 4 امامان چې کم تیر شوي دي، امام مالک رحمه الله او امام ابو حنیفه رحمه الله وفاتو. 2 امامان جمدیو، امام شافعی رحمه الله او احمد ابن حنبل رحمه الله. کله چې دا فتنه داسې عامه شوله چې حکومت واګم د دې خلکو سره شوي، صدر معتزلی دی، قاضیان معتزلیان دي او اهل حق ته تکلیفونه ورکول. نو د بغداد نه امام شافعی رحمه الله سیټ ته لاړو، مصر ته د فتنې نه ځان سیټ ته کو. احمد ابن حنبل رحمه الله په دې مسلو کې رابند شو، هغه ته ډېر تکلیفونه میلاو شول. هر کله چې په دې مسله کې دوی ته تکلیف میلاو شوی دی، نو ځکه د هغه د مسلک خلک په دې مسله کې سخت دي. هغوی دونه پورې قول کوي چې قرآن قدیم دی، دا کاغذ قدیم دی، دا لیکل قدیم دی، په دې باندې داسې کلک شوي دي. امام بخاری په دوی باندې رد کوي، دونه مسله کې غلو مکوه. یو تلاوت دی، یو مطلوع دی. دې کې فرق ذکر شو مخکې باب کې. تلاوت دا صفت د تالی دی، تو حادث لوستل دی حادث دی. البته یو مطلوع دی، مطلوع دا کلام الله دی، ناغه قدیم دی، ناغه رد حنبلیانو باندې. دلته رد ذکر کوي چې کنده په معتزله باندې. د معتزله راه ده چې کم سیز په عقل کې نه راځي هغه دوی نه مني. عذاب قبر نه مني، قیامت کې د اعمالو طول نه مني، هغوی سفارش او شفاعت نه مني، هغوی جنت او جهنم په دې وخت کې پیدا دا نه مني. داسې مسایلو نه هغوی وی عقل ورته نه رسېږي، انکار کوي. نو یو مسله پکې دا ده چې د اعمالو طول دی، نو دا دوی نه مني. امام بخاری په دوی رد کوي او فرمایي طول د اعمالو دا حق دی. نو باب ذکر کوي، باب قول الله وندع الموازین القسط. الله فرمایي موږ بکیدو هغه طولونه د انصاف د ورځې د قیامت دپاره. اهل حق وزن د اعمالو دا مني، لہذا واضع د دې تل الله دی. د قرآن نه مسله ثابت ده چې وندع الموازین القسط. امدارنګ الله فرمای والوزن یومئذ الحق. نو واضع د تل الله دی، د قرآن نه مسله ثابت ده، نو موږ وزن د اعمالو منو. دا ټول چې کیږي دا به سرپرستی د جبریل علیه السلام وي، مشر به دی، دغه په مشره کې به دا ټول کیږي. دا قسطلانی ذکر کړي روایت دی موقوفا د حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه. او ټول چې کوي نو عزرائیل علیه السلام به کوي، دا به اعمال تلی. دا د بهقی پر روایت باندې ثابت دی، د حضرت انس نه نقل دی مرفوعا ثابت دی. او نگرانی به د حضرت آدم علیه السلام وي، دی به حاضر وي، داغه په نگرانی کې داغه د اولاد سره حساب دی، ټول د اعمالو کیږي. دا طبرانی ذکر کړي په معجم کې. لہذا د یو انسان داغه اعمال باندې کیږي، ټول به کیږي. دا د مسلمانانو عقیده ده. الله فرمایي وندع الموازین، موږ به کیدو هغه طولونه. موازین دا د موزون جمع ده، طولونو ته وایي. د میزان جمع ده، طول ته تلې ته وایي. دوانو باندې تحقیق شته. جمع سره الله ذکر کوي، یا په دې بنیاد چې دا تله ډېره غټه ده، دا یوه نه ده، ګویا دا په سوونو تلي ډېره غټه ده. او یا په دې بنیاد چې د هر بني آدم اعمال تللی شي، نو که تله یوه ده خو په اعتبار د افرادو سره په دې کې کثرت شو. یا پکې هر عمل بیل بیل تللی شي، په اعتبار د اعمالو سره په دې کې کثرت رالی. نو ځکه په جمع ذکر کېږي ندع الموازین القسط. اشکال دی چې قسط دا صفت دی د پاره د موازین، هغه جمع ده او دا مفرد دی. جواب ته نه طالبان کوي چې قسط مصدر دی او په مصدر کې افراد تثنیت جمعیت برابر وي، نو ځکه صفت د پاره د جمع ټیک دی.
اشکال به پیدا کیږي چې هر کله دا صفت شو نو موازین دا خو ذات مع الوصف دی، حمل د صفت دا راځي په ذات مع الوصف دا ناروي، نو جواب ته نه کويش یا حمل مبالغتن دی او یا حمل اشتقاقی دی. ونضع الموازین ذوات القسط، یا د صفتیت نه کټ کا مفعول له ورته وایا ونضع الموازین لاجل القسط، د پاره د انصاف صفت د سره مګرځو مفعول له وی کا. لیوم القیامه معنا فی یوم القیامه، لام په معنا د فاسره ده، فی یوم القیامه ورځ د قیامت معنا د حساب، د ورځ د حساب د پاره موږ دا تودونه کیدو. وان اعمال بني آدم وقولهم یوزنو، اعمال د بنی آدم او د غي ویناګان دا بتللی شي. د انسان اقوال هم جمع کیږي. الله فرمایي ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، ستا هر خبرې د پاره څوکیدار ولاړ دی دا لیکي. د انسانانو اعمال هم جمع کیږي، فرشتې در سره دی ويعلمون ما تفعلون، دا دوه ریکارډونه قیامت ته راوړي شي، دا به تول کیږي. نو څه شی به تللی شي؟ په دې کې د محدثینو څلور قول دي. جی دا صاحب به تللی شي په کم کې چې اعمال لیکلی شوي دي، دا صاحب به تللی شي چې چا دا عمل کړی دی، دا عمل به مجسم شي تللی به شي، خود عمدق اعمال تللی کیږي. عمدا څلور شقه باندې هر یو په احادیثو ثابت دی، اختصارا مخکې وضاحت نکو. بیا چې دا اعمال تللی کیږي اقوال تللی کیږي د ټولو، نو بعضې علی الاطلاق وی، جمهور فرمایی نه بعضې تینا مستثنا دي. هغه کافران چې هغوی د کفر نه علاوه چرته نیکی نه ده کړې، بدی نه ده کړې، صرف کفر یې کړی، د هغه دپاره تول نشته، دا بې حسابه جهنم ته روان دی. او بعضې په دې امت کې داسې مؤمنان دي چې هغې سره الله حساب نه کوي. حدیث کې 80,000 کسان راغلي چې دا به الله بغیر د حساب نه جنت ته بوځي. بیا روایتو کې داسې دي چې دا 80,000 هر یو به د ځان سره یو کس بوځي، دا هر یو به د ځان سره زر بوځي، دا بیا کثیر تعداد داسې دي چې دا د حساب نه مستثنا دي، د دې نورو سره بیا حساب کېږي. نو اعمال او دارنګ اقوال د هغې توزنو دا تللی شي. امام مجاهد فرمای القسطاس العدل. د امام بخاری په دې کتاب کې ناشنا شانتي د خپل کیفیت او خپل تفردات وی، هغه انداز باندې د ابواب منعقد کوي، احادیث منعقد کوي، ناشنا چې کوم دغه استنباطات وی. ادا داس یو عجیبه کتاب لیکل چې څومره درس کې لکه د قرآن مقدسه په شان ته چې څومره د قرآن ته تفسیر پړاوی، نو ارزل به بیل بیل رموز مخې ته راځي. دارنګې دا کتاب دی. نو د یوه طریقه داسې ده چې کله د آیت یا حدیث ذکر کی او په د آیت او حدیث کې یوه ماده ذکر وي، دا ماده په قرآن کې بل ځای کې مستعمل وي، هغه ځای نه دا ماده راخلي او د هغې وضاحت هم کوي. دلته د آیت ذکر که ونضع الموازین القسط، د قسط ماده راله، دا د سورت انبیاء آیت دی، قسط ماده راله. دا ماده په سورت اسراء کې بیا ذکر ده وزنو بالقسطاس المستقیم. نو هغه سورت انبیاء کې ټکې ذکر و قسط ماده په سورت انبیاء کې دا بیا ذکر د اسراء کې وزنو بالقسطاس. نو هغه ټکې رالی او د هغې وضاحت کوي. نو مجاهد صاحب فرمایي قسطاس دا عدل ته وایي بالرومي، دا رومي لغت دی، قرآن خو عربي ده. نو یا توارد د لغتین وي، په دوانو لغتو کې مستعمل دی، یا صرف یوه کلمه پکې رومي راله، یا چې کوم دی بعد نقل عربي ګرځېدلې ده. ویقال القسط مصدر المقسط، قسط دا مصدر د مقسط دی. اشکال دی چې قسط خو مصدر د مقسط نه دی، مقسط دا خو مزید دی، اسم فاعل صیغه ده. اقسط یقسط اقساط، مقسطون ته اسم فاعل دی، دا خو باب افعال دی. او قسط دا خو مجرد دی، قسط یقسطون، نو دای مصدر نه دی. نو یا جواب کوي شي چې قسط دا مصدر د مقسط دی به حذف الزوائد. مقسط اسم فاعل صيغه د باب افعال نه، نو باب افعال نه زواید حذف که مجرد او تراوله چې مجرد او تراوست اوس به قسط یقسطو وای، نو قسط به مصدر شي. او یا داسې وایا په حذف د مضاف باندې
چې قسط مصدر المقسط دا مصدر د مقسط دی، د مقسط مصدر د اقساط او د اقساط مصدر د به قسط. معنی د هو العادل د صرفیانو قانون وی مجردو کې و کلمې داغه یو معنی مزید تکل ووړي اق معنا ور کوي د ته موافقت وي. مجردو کې یو معنی مزید ته واړه بل معنا پیدا کی بیا ته صرفیان ابتدا وي. قصت یقصد دا مجرد یو معنی و افعال مزید ته دی واړو ایا هغه معنا ور کوي. حافظ ابن حجر دوانه قول ذکر کړی دي، خو د امام بخاری چې دلته اشاره کوي ناغه ابتدا ته اشاره کوي چې په مجردو کې یو معنا ده مزیدو کې بل معنا ده. نو فرمای مقسط مزیدو ته اړه نو معنا ده عادل، او که مجردو ته راځي و اما القاسط فهو الجائر مجردو کې معنا بیا ده ظلم ده. وبه قال حدثنا احمد بن اشکاب دوانه ویلی شي. قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی دو کلمې دی دا محبوبی دی الله تا. کلمتان ذکر شو دا په معنا د کلام سره ده. کلمه مفرد وی، کلام مرکب وی، کلمه غیر مفید وی، کلام مفید وی. روستو چې کوم مضمون ذکر کیږي دا مفید ده مرکب ده او کلمه په معنا د کلام سره راځي. ویل شي کلمه الشهاده کلمه التوحید دا کلام ده. حبیب فاعل وزن په معنا د مفعول سره ده. محبوبتان فاعل چې په معنا د مفعول سره د مذکر مؤنث منس کې فرق نه کیږي، دلته فرق کړی شوی دی. د دې مختلف جوابونه. فاعل چې په معنا د مفعول سره د مذکر مؤنث منس کې فرق نه کیږي، خدا لازمی او واجبی خبره نه ده. که تو فرق کوي نو کولای شي، نو دلته فرق کړی شوی دی. یا فرق چې نه کیږي هغه په مفرد کې کیږي او دلته خدا تثنیه ده. 15 جوابات د دې نورم کړی شوی دی په دوه اتفاق او حبیبتان. دا دو کلمې الله ته محبوبی دي. الله په صفاتونو کې ذکر کیږي رحمان، وجه دا ده چې دا دو کلمې الله دومره قدر کوي، دا د الله د رحمانیت تقاضا ده. د دې کلمو محبوبیت دا ده چې دا ویون کې محبوب دی. ته غواړې چې الله ته محبوب شم نو دا کلمې ډېرې وایه. خفیفتان علی اللسان په جبه آسانی دي، مختصر کلمې دي. ثقیلتان فی المیزان په میزان کې درنې دي. د طلباو د علماو په اصطلاح باندې دیتا ترجمه الباب وی. ترجمه چې کوم منعقد شي حدیث د کوم ټوکړې نه ثابت ده، هغه د دې ټوکړې نه ثابت ده چې ثقیلتان فی المیزان میزان ټکی رااله. هغه دوه کلمې دي سبحان الله وبحمده او دویم دی سبحان الله العظیم. دا الله ته محبوبی کلمې دي. وجه دا چې په دې دوانو کلمو کې د الله دو قسم صفاتونه ذکر دي. صفات سلبیه ذکر دي سبحان الله، صفات ثبوتیه ذکر دي وبحمده. او د الله دا دو قسم صفاتونه دي، دا جامع دي دوانو صفاتونو د پاره. نو ځکه دا چې کوم دی بهترین کلمې او الله ته محبوب کلمې دي. بیا په دې کې صفات سلبیه مخکې ذکر کیږي سبحان الله، ځکه دا مرتبه د تخلا ده. او صفات ثبوتیه رستو ذکر کیږي و بحمده، دا مرتبه د تحلا ده. تخلا مقدم وی، تحلا رستو وی. بیا دا صفات سلبیه مکرر ذکر کیږي سبحان الله سبحان الله. دا اشاره به عظمت ته چې ګوره تخلا اهم ده. ته چې کوم دی د غلطو صفاتو نه خپل اخلاق پاک، خپل عقیده پاک، خپل عمل پاک. ډیر تشریح حدیث کې شته، خو د موقع مناسبت مختصر خبره مو کوله. یو څو اخیره کې چې کوم دی حدیث مبارکه چې کوم دی نکتې ذکر کوو. امام بخاری لومبه ذکر کوو کیف کان بدء الوحی، به حدیث ذکر کوي د انما الاعمال. اخیره کې حدیث ذکر کو د میزان، اول اوسط منځ یو بل سره مربوط دی. کیف کان بدء الوحی کې اشاره کوي مدار د اعمالو دیته د هغه عمل معتبر دی. ګوره چې مدار وحی وي، د وحی موافق عمل وي، اقا معتبر دی. چې د وحی موافق نه ای ګوره هغه عمل معتبر نه دی.
بیا دویم نمبر هغه عمل د وحی خو چې پاغه کې اخلاص وي نو انما الاعمال ذکر کوي. عمل موافق د وحی وي، اخلاص پکې وي، دا به محفوظ اوساتي چې میزان ته اوخیږي نو اوس به تعالی فایده درکوي. اسې نه چې مخکې برباد کې نه اخیره کې د میزان حدیث ذکر کو. اول او اخیر مربوط. لومبه حدیث چې کوم دی ذکر کوي هغه په سند د حمیدی ذکر کوي. اخیری حدیث چې ذکر کوي دا په سند د احمد ذکر کوي، احمد ابن اشکاب. دوانه ماده د حمد نه راوتې ده. نو ابتدا ماده د حمد، انتها ماده د حمد. اشاره کوي دې خبرې ته چې ستا ابتدا انتها، ستا ماشومواله او ستا بوډاواله، ستا د مجلس اول او آخر ګوره د الله د حمد نه ځان اوزګار نه کې، د الله په حمد مجالس تیروه. درېمه دا ده چې الته اول حدیث ذکر شو د حمیدی په سند، تصغیر د حمد دا مجرد دی. آخری حدیث د احمد مزید دی. نو اول د مجردو نو اول کې ذکر کو، دا د مزیدونو دی نو آخری ذکر کو. څلورمه دا ده چې لومبنی حدیث هغه سند د حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه دی، او آخری حدیث دا په سند د حضرت ابو هرره صاحب دی. نو دې ته اشاره ده چې دا علم شروع د مکی مکرمې نه دی، ځکه حضرت عمر مکی صحابي دی، او د دې علم انتها راغلی په مدینه منوره کې ده، ځکه ابو هرره صاحب دا مدني صحابي دی. پینځمه خبره دا ده چې اخیره کې د میزان حدیث ذکر کو. دې ته اشاره کوي چې دا ټول کتاب مې ستا دپاره ګوره د ژوند تله وګرځوله. دا زمونږ د ښکلي پیغمبر ویناګانې دي. ژوند تیری د پیغمبر د ژوند سره خپل عمل تله. منځ کې زما پیغمبر څنګه منځ کړی دی، بل عمل کې د پیغمبر د ژوند سره عمل تله. دا ستا دپاره ګوره یوه تله ده، بیا به د اعمال ټیک وي. نو ځکه اخیره کې د میزان حدیث ذکر کوي. شپږمه دا ده چې د اشاره کوي حسن خاتمه ته، ځکه د بخاري طریقم دی چې باب ختمی نو په باب کې داسې حدیث ذکر کوي چې هغه انقطاع ته اشاره. عام محدثین ذکر کوي چې دا انقطاع د باب ته اشاره ده. حضرت شیخ زکریا رحمه الله فرمایي چې څنګه دا انقطاع د باب ته اشاره وي، نو دا انقطاع زما عمر او ستا عمر او خپل عمر انتها ته هم اشاره کوي. نو دلته اخیره کې حدیث ذکر کو د میزان. نو چې میزان راځي نو دنیا به نه ښه، دا به غونډه ختمه نه میزان به راځي. نو پته لګي چې کتاب ختم شو، زما عمر به ختمیږي او ستا عمر به ختمیږي. اوم اشاره ده حسن اختتام ته او تفاول ته. اخیره کې حدیث ذکر کړه سبحان الله وبحمده. دې ته اشاره ده پیغمبر علیه السلام فرمایلی دی چې د چا اخیری کلمه د لا اله الا الله وی د جنتی دی. نو که تو دا لا اله الا الله وای اخیره کلمه او که د دې معنا ادا کې، ځکه د پیغمبر علیه السلام اخیری کلمات محدثین ذکر کوي الرفیق الاعلی فرمایل، او الرفیق الاعلی دا کامل توحید د لا اله الا الله دی. نو چا چې اخیری کلمه دا نصیب شي دا جنتی دی. دو اخیره کې حدیث ذکر کو نو سبحان الله دا معنا ورکوي د لا اله، او بحمده معنا ورکی د الا الله. نو دا اشاره ده د کتاب حسن خاتمه تا، خپل حسن خاتمه تا، زما او ستا حسن خاتمه تا. رب ذوالجلال دا محدث او د مصنف دا حسن تفاول او حسن خاتمه زمونږ ستاسو ټولو دپاره د خیر ذریعه وګرځوي. الله دې دا ختمونه برکتي کړي، د دې بچیانو دا فراغت د هغوی دپاره والدینو د کلي علاقې تمام ملک او امت مسلمه دپاره د خیر ذریعه وګرځوي. څومره نارینه زنانه دې موقع ته حاضر شوي دي، الله د ټولو حاضري د آخرت په خزانو کې جمع کړي. دا چې کوم زمونږ علما دلته خدمت کوي، زمونږ خویندې دلته خدمت کوي د دې مدرسې، الله د هغوی په خدماتو کې برکات واچوي. هغوی څونه دینی خدمات کوي، مناسب ده چې ما ته د هغوی سره معاونین شو، د دې مدرسې ظاهري باطینی د هغې تعمیر کې کوشش وکړو چې انشاءالله بیا دپاره موږ جمع کیږو د مدرسې دومره تعمیر وي چې د مدرسې په دې منځ کې ما تاکینو او زما ستا بچیان هغه ځای کې او ما ته ځای کې دا خپله مدرسه وګڼئ، د دې خدمت وکئ. الله دې زموږ ستاسو نه تمام دینی خدمات په خپل دربار قبول کړي. واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر